د ازان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. لومړی دا ویډیو وګورئ چې پکې یو ایراني عسکر ښکاري چې د افغانستان اسلامي امارت د ځواکونو له لوري نیول شوی او خپلې پوستې ته یې روان کړی ده. Your life on Instagram. مردم خبر نکنیم که مردم در این وضع قرار دارن. Your life on Instagram. مردم خبر نکنیم که مردم در این وضع قرار دغه ویډیو مې د یو پردیپال او تښتېدلي ټامي پروال ولیدله. هلته یې لیکلي وو د طالبانو لخوا هغه ایراني عسکر نیول شوی او خپلې پوستې ته په وهلو ډبولو بویول شوی ده چې له افغانانو سره یې ناوړه چلند کوو. که څه هم دغه ټامي په ناویلې توګه په دې اعتراف کوو چې طالبان واقعا د افغانستان خپلواکۍ او ارضي تمامیت ته څومره اهمیت ورکوي او څه ډول یو داسې کار کولی شي چې د ایراني ځواکونو له منځه هغه یو عسکر چې افغانانو ته سپکاوی کوو راونیسي او خپلې محکمې ته یې راکش کړي. که وګورو په 20 کاله جمهوریت کې چې امریکایي ځواکونه یې تر خوا ولاړ وو بیا هم دوی ونه توانېدل چې حتی هغه ایراني عسکر چې په عامو افغانانو به یې ډزې کولې منع کړي. په ټوله 20 کلنه دوره کې پاکستان سره په یو جګړه کې یو نفر له لاسه ورکړ. ټوله میډیا یې له عکسونو ډکه وه. خو امارت د خپل ارضي تمامیت لپاره ډېر حساس ده. همدا یو هفته مخکې د ننګرهار ولایت په دور بابا ولسوالۍ کې پاکستاني ځواکونو غوښتل سیمې خاردار تیر کړي. هلته یې پر وړاندې افغان ځواکونو مزاحمت وکړ چې له امله یې جګړه رامنځته شوه او یو افغان عسکر پکې شهید شو. همدا ډول پاکستاني لوري ته هم تلفات اوښتي وو. خو نه په میډیا کې دومره شور او نه هم په میډیا کې د هغه شهید شوي طالب عکسونه چې هلته په شهادت رسېدلی وو. خو په جمهوریت کې یو عسکر چې قاسم نومیده او په ګوشته کې د پاکستانیانو سره جنګ کې مړ شو ټول فیسبوک یې له عکسونو څخه اوچت وو. په دې توګه موږ ویلی شو چې امارت ټول کارونه په ډیر ښه توګه ترسره کوي او هغه څه چې د رسنیو پر مخ ښکارېږي هغه د دې ښکلو کارونو ډیره یو کمه برخه ده. د دغه ویډیو له نشرولو څخه مخکې باید دغه ټامي لومړی خپل ځان باندې لعنت ویلی وی او وروسته بیا دغه ویډیو شیر کړې وه ځکه هغه څه چې دوی ته ښکاري د دوی لپاره مرګ ده. له هغې وروسته چې د ایران سفارت اسلامي امارت ته وسپارل شو دغه تښتېدلو ټامیانو خپله روحیه او رواني حالات له لاسه ورکړی ده او په یو ګډوډ رواني حالات کې دي. هغه وخت کې چې اسلامي امارت ته د ایران سفارت سپارل کیږي یو بله ویډیو شوې ده چې د تیر جمهوریت ځینې تښتېدلي ټامیان هلته په ایران کې موجود دي چې له جملې شکریا بارګزۍ، فوزیه کوفي او ځینې نور تښتېدلي چارواکي ښکاري. هغوی په ډېر ګډوډ رواني حالات کې ښکاري. له هغې وروسته چې اسلامي امارت ته دغه سفارت وسپارل شو په ډېرې بخښنې سره د دوی په خواجهغار ولسوالۍ باندې د مورچکو سوخ شروع شو په داسې توګه چې هرې خوا ته خوله اچوي د دې په ځای چې دوی د داسې یو دولت چې په افغانستان کې شتون لري د هغې ملاتړ وکړي مقابل کې یو ځل بیا د افغانانو ذلیله کولو همدا ډول په افغانستان کې د یو ځل بیا جګړې پیلولو کوشش کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې پیلولو نتیجه ټولو ته معلومې دي خو سره له دې هم تروسه دوی نه دي توانېدلي او دا وس یې هم نشته چې په افغانستان کې حالات داسې ګډوډ کړي. راځو د دغه ویډیو اصلیت ته چې دغه ویډیو څه ډول شوي او ولې د دغه ټامیانو له لوري اوس دغه ویډیو نشریږي. لومړی باید ووایو چې دغه ویډیو اوسنۍ نه ده بلکې دا ویډیو ډیره پخوانۍ ده او دا هغه وخت چې کله یو ایراني عسکر په نافهمۍ کې د افغانستان خاورې ته داخل شوی و. د اسلامي امارت د عسکرو له لوري نیول شوی ده او خپلې پوستې ته وړل شوی ده. خو د اوس لپاره دغه ټامیان غواړي د دې ویډیو په نشرولو سره غواړي خپل هغه زخم ټکور کړي چې اسلامي امارت ته د ایران د سفارت د سپارلو له امله دوی ته پیدا شوی. غواړي په داسې ویډیوګانو خپرولو سره خپل دغه درد ټکور کړي او یو څه رواني ډاډ ځان ته پیدا کړي او بل پلو غواړي د ایران په ولس کې داسې احساسات را ژوندي کړي
او په ایرانی ولس کې د افغانستان اسلامي امارت پر وړاندې کرکه را پیدا کړي په داسې ډول چې دولت پوهیږي چې دا ویډیو کله ثبت شوې ده او حقیقت یې څه ده. په دې توګه دوی غواړي چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې داغدار کړي او هغه څه چې د افغانستان او ایران ترمنځ یې اړیکې پیاوړې کړي دي او ایران اسلامي امارت خپل سفارت وسپاره، دوی غواړي چې د دې کار پر وړاندې مزاحمت ایجاد کړي. دا ډول د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد هم په یو ویډیو پیغام کې ویلي د دې لپاره چې په ایران کې د شته افغانانو ستونزو ته ژر رسیدګي وشي 7 تن مجرب ډیپلوماتان د ایران سفارت ته لیږل شوي دي. د اسلامي امارت دغه ډیپلوماتان باید د سفارت دننه ځینې جزئي مسلو ته متوجه شي چې له هغې جملې د کمپیوټرونو همدا ډول د ځینې داسې امنیتي کمرو لټول دي کېدای شي د دغه باغیانو له لوري په دغه سفارت کې ځای په ځای شوي وي او کېدای شي په آینده کې ځینې محرم معلومات همدا ډول ځینې محرمې ویډیوګانې ترلاسه کړي. د دې لپاره چې له دې څخه مخنیوی وشي باید په دې اړه مکمل څېړنه وشي. اسلامي امارت ډیپلوماتان دغه چارې ته متوجه شي. او تر ټولو افسوسناک حالت د هغه زړو چارواکو په حال باندې ده چې دوی له سفارت څخه د باندې خپل غم او ګډوډ رواني حالت د کیمرو مخ ته څرګند کړی ده. په پښتو کې یو مشهوره کیسه ده چې وایي یو چرسي جومات ته تللی و. هلته چې کله د کلي مالک لیدلی و چې ورته یې ویلي و چې او چرسي دلته څه کوي، په جومات کې دې څه کار ده؟ چرسي ورته ویلي و چې و به سوځې هلته چې ما په جنت کې وګورئ. نو دوی ته وایو چې تاسو به هلته وسوځئ چې لا نور ډیر هیوادونه هم اسلامي امارت په رسمیت وپېژني. له دې نه ښه غوره دا ده درته چې راشئ بیرته افغانستان ته او خپل عادي ژوند پیل